زما د خوازخیلې د ازخیل ډیرو درنو مشرانو امزولو کشرانو ځوانانو او د هر قام قبیلې نسب سره تعلق لرونکو زما دوستانو السلام علیکم. دا خبره یو پوینټ ایجنډه ده. زه کوشش کوم چې دا کوټه یو خو دا کار چې دی دا داسې نه ده چې دا اتفاقي راغلی او په 2008 کې راغلی او 2002 کې راغلی. دا کار ډېر مخکې راغلی او دا ټریننګ سنټر چې دی دا زموږ په نمل او په پیوچار کې وی او هلته په زرګونو خلک چې دی ټرین شوی او د هغې نه او په هغې کې د سوات د تباهۍ فیصله چې د هغه شوې وه. څه خلک پوهه او څه پوهه نه. داسې زموږ علاقو کې داسې ومو چې اواز به وکړو چې یاره د شریعت خبره ده د دین خبره ده نو پیسې به هم خلکو جمع کولې او زمونږ د وطن خویندو میاندو به کالي پتریم ورکول چې یاره دا خو په ملکن ډیویژن کې کوپر دی صوفي مولا اسلام راولي. هغه اسلام یې ولید که نه چې په چبوتره باندې مرۍ پرې کوي د مسلمان جومات الوځئ قرآن مجیدونه شهیدان کوي او وایي دا شریعت راولي. ښه خبره ده چې نن زمونږ کې هغه پویه راله عقل راغی او بیداري ورسره هم راله. زه او دا یو ډېره عجیبه خبره ده. یو زمونږ یو سړی په جګړه کې و لښکر کې تلی نو هغه په حق ورسېد نو ویه زنانه به راتلې او هغه کونډې ته به یې ویې چې یاره زه دا خو حقه لار وه غذا وه او په غذا کې شهید شو. هغه زنانه ورته ویې چې هېڅ غذا مزا نه وه خو زما د خاوند قضا وه هغه دې رانه واغله. دلته هېڅ غذا مزا نشته دلته هېڅ مسله نشته خو زما د خاورې غم دی او مسله ده دا خاوره زموږ نه علي او په دې خاوره باندې موږ د وینو لختي نه موږ پې ولې به یو خو دا ده چې دا سواد چاله موږ نه ورکوو. چا پکې لا ووایي چې یاره سر او خپې نه سر شته او نه خپې شته دا ټک نه اخوا د دې ځان له بورډ جوړوي که کنټونمنټ بورډ جوړوي که چاوني جوړوي. دلته دا ده چې د خپل وطن په حفاظت موږ پوهېږو او موږ یې کولی هم شو او تاریخ موږ ته ښیي چې دا ټک نه اخوا په خلکو باندې حکومتونه راغلي سلامي کړي دي 3 ځله خو پښتون چې دی افغان چې دی دا چاته نه دی سلامي شوی. تاریخ دا نه ښیي چې دا ده چې چا حمله کړې ده حملې کړي دي خو هغه پسپا شوی دی او هغې له شکست ورکړی شوی دی. هغه امتحان نن په موږ را روان دی او دا به موږ د خپل عمل نه ثابتو چې یاره څه به کېږي. آیا موږ قومونه په لنډو باندې زه ترکیان یادوم ترکو کې فورس راووته او هلته د یو نظام بدلولو تابعه وکړه. ټینکونه یې راوویستو جازونه او هلیکاپټر یې او هلته یو ټویټ وشو د ترک صدر او خلک راووتو ټینکونو ته څملاستو هغه عسکري فورس چې دی هغه یې راټیټ کړو او راڅملوي او هغه غیر جمهوري حرکت دی چې دی په ترکو کې چې دی هغه یې پرې نه ښودو اقام چې دی نن خپل جمهوري عمل چې دی هغه جاري ساتي. بنګال منګه لګیاو نه یو پرېښو د دیوال سره یو لګاو بنګلادیش شو.
ایران ته موږ دوست نه وایو او افغانستان چې دی دا خو زمونږ د اشنایانو کالوني ده خو ملک نه تسلیموي که نه افغانستان آزاد خودمختار ملک دی پکار دا ده چې د هغه افغانستان خلک قومونه دا ده چې مشران جرګې وکړي او د افغانستان امن چې دی هغه راولي نو ملګرو دلته کې دا د خاورې مسله ده یو مشر پکې خبره وکړه چې یاره زمونږ خو دونه ځمکه پاتې ده زه درته دا وایم چې یاره موږ ته به خلک هلته کې د دې خلک دا وایي چې ډېر لوی د جیداد او د دې خاوندان دي موږ په دې خپله پښتو کې چې دی خپلې ځمکې خرڅې کړئ او موږ شهادتونه ورکړو زما بچي چې دی هغه ماله په غی کې رالیږل دي دا تحفه خو زما حوصله چې دی هغه نشي ماتولی زه به پکې سر خورم خو دا خاوره او دا وطن چې دی دا به ګټم د خیره سره